په ایټالیا کې د هغه افغان کډوالو په اړه باندې نوي معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، کوم چې تېره ورځ د دوه پاکستانیانو له لوري د ایټالیا په جنوب کې په یو موټر کې په ډیره بې رحمانه ډول سره سوځول شوي دي. له دغه پیښې څخه یو ژغورل شوي افغان له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوه پاکستانیانو د تیل اچولو په بهانه یو پټرول پمپ ته ودرېدلي دي چې په موټر کې بنزین غورځولي او بیا د هغه څخه وروسته د سګرټ لیټر په واسطه باندې همدې موټر ته اور واچوو، چې په نتیجه کې زموږ او ستاسو درې افغان کډوالو چې په همغه موټر کې سوځول شوي او ویره شوي دي. د پاکستان شریر رسنۍ بیا تېره ورځ راپور ورکړی و چې سوځول شوي 4 واړه کسان افغانان نه بلکې پاکستانیان دي، خو حقیقت دا دی چې په سوځول شوو کسانو کې 3 افغان کډوال او یو پاکستانی دی. د ایټالوي رسنیو د راپور له مخې دا په تېرو 100 ورځو کې دا 14مه پیښه ده چې د ایټالیا په دغه سیمه کې ترسره کیږي. د خلکو موټرو ته اور ورته کیږي او خلک پکې وژل کیږي. په ایټالیا کې له دې وړاندې هم د پاکستاني کډوالو واک لا زیات او د هغوی مافیا قوي ده. له رسنیو سره د دغه ډلې یو ژغورل شوي افغان ویلي دي چې دوی پاکستاني مافیا ووژل او هغه پیسې چې له دوی څخه د انتقال په توګه اخیستل کېدې، نو په همدغه پیسو کې څه جنجال رامنځته شو او همدغه پاکستاني مافیو دغه 3 افغانان او یو پاکستاني کډوال په موټر کې ووژل. له دغه پیښې وروسته د ایټالیا رسنیو او د ایټالیا د پولیسو غړو هم ژوره خواشیني ظاهره کړې او د پیښې د پلټنو عملیات شروع کړي دي. 2 پاکستانیان نیول شوي دي، هغه پاکستانیان چې په ویډیوګانو کې ښکاري چې همدغه موټر ته اور ورکوي، بیا له همدغه ځایه څخه تښتي او دوی په دومره یو ظالمانه توګه باندې غواړي د موټر دروازې کلکې ونیسي او بند یې وساتي تر څو په موټر کې شته کسان په مکمله توګه وسوځېږي. همدغه 2 پاکستانیان نیول شوي دي او لا هم ترېنه څېړنې روانې دي. د ایټالیا ترڅنګ په یونان او هسپانیا کې هم پاکستاني مافیاو دا ډول کارونه کوي، نو موږ او تاسو او ټولو رسنیو ته پکار ده چې د دا ډول مافیاو او د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره آواز اوچت کړو. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.